راشه وګوره دې نوې تجربې ته راشه وګوره دې نوې تجربې ته تیل د اوښکو مې ور واچول ډیوې ته یو ټوټې ټوټې تصویر ته پکې ګورم یو ټوټې ټوټې تصویر ته پکې ګورم حق حیران یم ولاړ نن اینې ته پکې پروت د ژوندانه آرام سکون دی پکې پروت د ژوندانه آرام سکون دی ورنږدې شه د جومات د دروازې ته بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کوربه انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی د چارسدي سیمې ته یو نوی لیکوال زلمی شاعر چې پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کوي نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې عبدالله مایار صاحب ته پروګرام کې هرکلی ووایو عبدالله مایار صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه ستاسو هم چې دونه د لرې نه راغلی او ستاسو د کار او زیار ته ډېره په درنه سترګه ګورم ډېره مننه ډېره مننه ستاسو هم کو عبدالله مایار صاحب چې مینوالو له موږ لم وخت راکړو ډېره مننه تاسو ته دې پته وي چې زموږ د پیج دغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه راټول کړو تاسو ته په دغه شیشه باندې شریک کړو نو په دغه سلسله کې نن راغلي د چارسدي سیمې ته نو نوی لیکوال دی ډېر پوښتنې به ترې نه کوو کلامونه به ترې اورو نو راځئ چې عبدالله صاحب نه پروګرام کې کلامونه واورو نو بالکل جي خپل کلامونه را سره شریک کړئ بالکل ولې نه یو کلام دی چې په دې ښار کې یو تیاره ده چې خوره ده په دې ښار کې یو تیاره ده چې خوره ده نه ختمیږي د هر چا په زړه پرته ده او سپین ته سپین او تور ته تور ویلی نه شو سپین ته سپین او تور ته تور ویلی نه شو هر یو زړه کې یوه توره آینه ده او چې مو زړونه د کینې او بغض ډک دي چې مو زړونه د کینې او بغض ډک دي زړه کې سپینه آینه ده خو ګنده ده او څوک په یو رنګ غولوي او څوک په بل رنګ څوک په یو رنګ غولوي او څوک په بل رنګ پته نشته عجیبه شانتې قصه ده او چې ګورم خرځی کې راته ښکاري چې ګورم خرځی کې راته ښکاري خدایه ستا نامه په هر ځای کې ښکاره ده او زړه دې پاک له ګناهونو کړه سخي شه زړه دې پاک له ګناهونو کړه سخي شه بیا به ژاړې هغه لار ډېره اوږده ده او خدایه ته یې ثوابدار شې ته مالک یې خدایه ته یې ثوابدار شې ته مالک یې ته یې حل کړې د کشمیر لوی مسله ده او نه پوهېږم په یو دوه کې خیران یو نه پوهېږم په یو دوه کې خیران یو زندګي رانه په څه باندې خفه ده او نش نیمګړې ده تېرېږي څه به وایو نش نیمګړې ده تېرېږي څه به وایو ای مایاره ژوندون هسې ګزاره ده ډېره مننه م کوو ډېر ښه عبدالله مایار صاحب د شعر لیک مو کله نه شروع کړی شعر لیکو زما دونه وخت نه کېږي تقریبا د 2018 په اند کې ما شروع کړی دی او شوق مې ورسره د مخکې نه و د شاعران په ریډیو باندې په موبایل کې قسم ما قسم مشاعرې دا به م کتلې او بیا دلته د ادبي ملګرو سره یو ځای شو نو شوق مو تر اوچت شو دې لارې ته راغلو ډېره ښه ده عبدالله مایار صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي نو تاسو کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار هم وکړو کار خو ما لږ کړی دی زه به دویم چې دې ته زه دونه دغه نه وایم خو بس تقریبا چې ما په غزل باندې کار کړی دی ډېر ډېره ښه ده عبدالله مایار صاحب پروګرام کې را سره خپل نور کلامونه هم شریک کړه نو ډېر به خوشحال یو کلام دی چې زما د ټول عمر ارمان او بس ارمان پاتې شو زما د ټول عمر ارمان او بس ارمان پاتې شو په ما د خپل ځانه ګران او بس جانان پاتې شو او ځان هېڅکله اوچت ونه ګڼې د خاورو جوړې ځان هېڅکله اوچت ونه ګڼې د خاورو جوړې پیرغون که ډېرې دعوې وکړې خو انسان پاتې شو او د زنکدن په وخت یې ماته پر ورو وکتل د زنکدن په وخت یې ماته پر ورو وکتل د مور په خوله کې مې قربان او بس قربان پاتې شو او دلته کې هر څوک د یتیم په مال ایله نه کوي دلته کې هر څوک د یتیم په مال ایله نه کوي ته راته ووایه په چا کې اوس ایمان پاتې شو او څه غریبي ده څه جانان راته پیغور کړی دی څه غریبي ده څه جانان راته پیغور کړی دی زما په برخه خو خفګانو بس خفګان پاتې شو او چې به یو خندل زما غمونه ختم به شو چې به یو خندل زما غمونه ختم به شو زما د زړه د کلي خان خو بس خان پاتې شو
او ډېر یې ژړل خپلو خمزولو ته یې داسې وویل ډېر یې ژړل خپلو خمزولو ته یې داسې وویل مایار په ما د ځانه ګران او بس ګران پاتې شو. ډېر ښه ډېر اعلی. عبدالله مایار صاحب پروګرام کې به درنه یو غزل غوښتنه بله کوو نو بالکل پروګرام کې را سره خپل یو غزل بل هم شریک کړئ. بالکل ولې نه. یو غزل دی چې سم لکه ماران را پسې شوي دي سم لکه ماران را پسې شوي دي دا چې مې یاران را پسې شوي دي او وایه کوم طرف ته ترېنه وتښتم وایه کوم طرف ته ترېنه وتښتم وخته بلاګان را پسې شوي دي او زه ورته د شمې غوندې ښکارمه زه ورته د شمې غوندې ښکارمه ښکلي پتنګان را پسې شوي دي او غواړمه د دغه خوب تعبیر مولا غواړمه د دغه خوب تعبیر مولا شپه ده او لیوان را پسې شوي دي فکر غم او ښکلیه یادونه ستا فکر غم او ښکلیه یادونه ستا دغه څو کسان را پسې شوي دي او نشته د خوشحال د تورې شړنګ ځکه نشته د خوشحال د تورې شړنګ ځکه سره سره پیرنګیان را پسې شوي دي. ډېر اعلی. ډېره مننه دې کوو عبدالله مایار صاحب چې پروګرام کې هم را سره ناستې وکړو. پروګرام اخیره کې مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل دي. د پیغام خو دغه دی چې بس ټول خپل وخت په خوشحالۍ تېروئ یو بل سره مینه او خلوص ساتئ او راتلونکي نسل ته او موجوده چې کوم ملګري دي ځان کامیاب کړي بس د هغې نه بیا دغه کوي. ډېره مننه. د نوو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کړئ. خپل ورور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.